سلامونه د مزل راډیو فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو او لوستونکو ستړي مشئ پام وکړئ د نن ورځې څو مهم او وروستیو خبرونو ته. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې 4026 بهر میشتو هیوادوالو ته د تابعیت پیژندپاڼو غیر حضوري خدمات وړاندې شوي چې له ډلې د 1150 نوي او کاغذي پیژندپاڼو او 360 مصنع پیژندپاڼو ویش او 2515 نور یې اصلاحي خدمتونه دي. د نورستان ولایت د کانونو او پټرولیم رئیس مولوي سیدالرحیم عمر وایي چې پرون کې له بېلابېلو کانونو ترلاسه شوي 8 کیلوګرامه ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې د ازادې بولۍ له لارې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت وپلورل شوې. هغه زیاتوي چې دغه ډبرو کې کونزایټ، بیروج او کمرین ډبرې شاملې وي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د 28 میلیونه افغانیو په ارزښت د لویدیځ مسیر مسافر وړونکو موټرو د یو تمځای د جوړولو چارې پیل شوې. دغه تمځای به د 4 میاشتو په موده کې پر 21 جریبه ځمکه جوړ شي چې د مسافرو لپاره د انتظار ځای، د اوبو رسولو سیستم، د موټرو لپاره منظم سیوري او نورې اړینې اسانتیاوې به ولري. د استرالیا په سیډني او ملبورن ښارونو کې زرګونه کسانو له سخت باران سره د غزې له خلکو سره د مرستې غوښتنې لپاره لاریون کړی دی. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د موږ ټول فلسطینیانو شعار ورکوو او تش دیګونه یې د قحطۍ نښې په توګه ځان سره لیږدول. د هنګري لومړي وزیر ویکټور اوربان وایي چې د اوکراین جګړه هغه مهال پای ته رسیږي چې هم کیف او هم لویدیځ ومني چې اوکراین نشي کولی د ناټو غړی شي. اوربان د لویدیځ له رهبرانو غوښتي چې پر واقعي شرایطو ولاړ حل لاره غوره کړي او چین او روسیه د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا په موخه د جاپان په سمندر کې 3 ورځني ګډ تمرینات پیل کړي دي. چارواکي وایي دغه تمرینات د ګډ سمندر 2025 تر نوم لاندې د روسیې ولادیستوک ته نږدې ترسره کیږي.